سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د جګړې په وخت کې چې جګړه ګرمه وه د افغانستان او تورمخي پنجابیانو په منځ کې، په دغه وخت کې تورمخي پنجابیانو چې مخامخ د جګړې توان یې نه درلودل، دوی په هوایي حملې کې د افغانستان بعضې بېګناه ولسونه یې په شهادت ورسوله. په دغه کې ولسونو کې درې د کرکټ ځوانان وه چې دا په پکتیکا ولایت کې دوی کرکټ کوله او د کرکټ د لوبې وروسته دوی خپل کورونو ته روان وه چې هلته یو ځای کې دوی دمه کړې وه، هماغه دم کې دوی په شهادت رسولي دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د پاکستان پنجاب شریر او وحشي پوځ چې دا حمله یې کړې ده، دا د په نړیواله سطحه باندې دوی ته څه اثرات لري او د راشد خان یو ټویټ څومره نړیوال غبرګون را پیدا کړه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. په دغه کرکټرانو باندې چې کله هم حمله وسوه، دا په نړیواله سطحه باندې غبرګونونه هغه وخت را پیدا سوه چې راشد خان په ټویټر کې یو پیغام نشر کړ او په هغه پیغام کې دغه برید وحشیانه وبللو او وی ویل چې د پاکستان پوځ د خوا وحشیانه برید، یعنې دا په لومړي ځل باندې د پاکستان پر ضد باندې د افغان ځوانانو په نړیواله سطحه باندې یو داسې پیغام نشرول د راشد خان څخه، او دا هم یو ډېر نر او ډېر په زړه پورې او یو زړورتیا ډک پیغام و چې دا یې نشر کړلو. د دغه پیغام د نشر کېدو وروسته د هندي میډیا دا خبرې نشر کړلو، د هغه میډیا وروسته الجزیرې د خبر نشر کړو، د هغه نه وروسته BBC نشر کړو. په ټوله نړۍ کې د ټول رسنیو دا خبرې نشر کړو چې د پنجاب تورمخي پوځ په افغان کرکټرانو په لوبې باندې بمباري کړې ده او هلته بېګناه انسانان شهیدان کړي دي او هغه بېګناه افغانان په شهادت رسولي دي. دا و چې په نړیواله سطحه باندې په تورمخي پنجابیانو باندې ډېر نیوکې شروع سوې. دا نیوکې چې شروع سوې، دلته نو تورمخو پنجابیانو بیا هم په جهالي ډول باندې ویډیوګانې جوړ کړي وه چې یو څو نفر ویلي وو چې یاره دا سیمې ته تللي ده او سیمې خلک وایي چې نه دا دروغ دی، دلته بمباري سوې نه ده. نو دا په پروپاګنډا ډول باندې، مګر په عموم کې د کرکټ نړیوال شورا غبرګون څرګند کړو او وی ویل چې په راتلونکي کې چې کومه جلسه کېږي، په دې جلسه کې به موږ پاکستان په هکله باندې یو پرېکړه کوو او د افغانستان کرکټ بورډ هم چې کوم سریز یې د تورمخ پنجابیان سره درلوده، هماغه تورمخ سره دغه سریز یې هم لغوه کړلو او دا یې په لومړي ځل باندې د پاکستان په وړاندې ډېر ښه اقدام وبللو. نو زه دا یو امید لرم که بل وخت هم د تورمخي پنجابیانو سره موږ لوبې کوو، نو موږ به هم لکه د هندیانو په رقم باندې د دوی تورمخ سره باید لاس ورنه کړل سي. د پوځ د کرایه کړي ماشګیره کسان دي چې دوی په نړیواله سطحه باندې تورستان دي، دوی باید په ټول نړیواله سطحه باندې دا وپېژندل سي چې دا یو تورست هیواد دی او دا د حسیا دپاره د تباهي لامل کېدلی سي او موږ افغانان باید د دغه تورستي ډلې ته لاس هم ورنه کړو. بله موضوع چې ده په استرالیا کې د استرالیا کرکټ بورډ کلتوري چارو ادارې هم یو خبر نشر کړو او دوی هم د استرالیا د کرکټ بورډ څخه دا غوښتنې کړې وه چې د پاکستان سره باید خپل ټولې سریزونه بند سي او دا هم یو ښه پیغام و او په ټول نړۍ کې چې مثلا څه کرکټ هغه دغه عمل وحشیانه وبللو. نو دا اوس په دې باندې خبرې کوي چې دغه ډول کړنې کې چې پنجاب په ولې کوي او ولې دا کار یې ترسره کړلو. په حقیقت کې ګوره، پاکستان ته دا معلومه سوه چې دوی په مستقیمه ډول باندې مخامخ د جګړې دپاره هېڅ عسکر نه لري، هېڅ پوځ نه لري. یعنې تاسو ته په دغه ورځ کې دا ویډیوګانې معلوم سو چې د یو عسکر د پیکا سره په غره کې ورپسې روان دی ځغلي او دغه به 10-12 نفره پوځیان چې دي خپل پتلونونه یې غورځولي دي او همدغسې تښتي. خو له نیکه مرغه باندې هماغه ځوان چې په غره پر سر باندې رسېږي، دا څه چې پوځیان دي په هماغه ځغاستو کې دا ټوله په مربې باندې کتاروي او ټوله په هلاکت رسوي، یعنې یو دانه هم هلته ژوندی نه پرېږدي. او بله ویډیو کې تاسو ته دغه ورځ کې لیدلي اوسي چې د شپې لخوا په لیزري سلا باندې داسې هدفونه ولي چې حتی د امریکایانو هغه ډېر با تجربه لیزري
لیزري عسکر هم نشي کولی چې هماغه ډول باندې دوی یعنی هدف ولي. دا په لومړي ځل باندې د پنجاب په مقابل کې دوی پنجابیان دوی ته پوسټ په دې باندې پوسټ وکړي یاره موږ د مخامخ جګړې توان د طالبانو سره نه لرو او که د طالبانو سره دا جګړه دوام وکړي سبا ورځ کې راځي د ډیورنډ فرضي کرښې په حق باندې راځي او دلته که زموږ پتلونونه بیا هم ګیر کړي څو دانې پتلونونه چې یوړه په ننګرهار کې دا زموږ لپاره شرم دی. خو یو لویه تېروتنه هم چې دا وسوه دا څه پوځیان چې مړه سوي وه دا څه په هلاکت رسېدلي وه دا څه پوځیان چې په زخمیان وه دا باید ټول نیول سوي وای او دا باید ټوله کابل ته راوړل سوي وای او دا باید د کابل څخه بیا عربستان ته تحویل سوی وای او عربستان باید دا تورمخو پنجابیانو ته ورکړی وای. خو له بده مرغه زموږ ستونزه همدغه وه چې د جګړې په میدان کې د دښمن مړی چې دی دا باید واخیستل سي او چې دا واخیستل سو موږ دا په دې باندې موږ کریډټ ترلاسه کوله او موږ په نړیواله سطح باندې دا موږ په استفاده چې وښیو چې یاره موږ دومره خلک د دوی له په هلاکت رسولي نو د همدې امله راځي زموږ په بېګناه خلکو باندې هوایي بریدونه کوي. دا د دوی ناکامي ده او دا په نړیواله سطح باندې د پاکستان تورمخو پوځیانو دپاره د شرم یو داغ جوړېدلی سي. هیله مند یم چې هغه ورځ راسي زموږ ټول افغانان په اتفاق سو او د دې تورمخې په مقابل کې ودرېږو او خپل د لوی افغانستان خاوره برته ترلاسه کړو. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې څه ترلاسه کړي اوسي تر بیا په لاس سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.